ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 31 اف ایکسل 2013 ها یو درشم نمبر د سم تاسو سره بیا هم پیج لیاوټ اپ دی او په پیج لیاوټ اپ کې تاسو سره نن سکیل ټو فټ لولو خلته مانه شکل چې سکیل ټو فټ ګروپ ها اوس ګوري پر ایگزامپل د څه کومه یو څه نوښته مې وکړه داسې ها ټایپ مې کړل کنه چې پرینټ کنټینټ انټرپریز کوم ورپسې دا کوم حالت وړم لکه پیج لیاوټ حالت وړم کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره دا په دې شکل باندې راځي زه راځم ورپسې چېرته لکه دلته ودرېږم خلک زما څه پکار یو تم چې را څه وکړه ما ته مطلب دا قسم راوړه ون پیج یوه صفحه دې جوړه کړه اوس ګوره څنګه شو زما سره مکمل یوه صفحه شوم تا سره سیده او مکمله نوښته څنګه شوله یوه صفحه دې جوړ کړل شوله او کته وایي داسې نه ویله که نه ټول پیج ته جوړ کلیک کړئ اوس ګوره څنګه چل شو اوس ما سره دوه صفحې دې جوړ شولې ګوره یوه صفحه دا شوله یوه دا شوله سیده یعنې مطلب دا سکیل کوي ته خو ته هم چېرته درې صفحې دې جوړې کړه ګوره اوس دې خوا مطلب ورپسې راشه چون نوره نوښته ما سره نشته ده چې ما سره نوره نوښته وای دې خوا به مې څنګه که ورپسې راتلو به ښه دې خوا ګوره راغلی ما سره که نه سیده درې صفحې شي ما سره دا اوس ما سره مطلب ویت دی که نه یعنې د دې مطلب پراخوالی خاصه وکړه لکه څلور صفحې دې جوړې کړه یا پر ایگزامپل وایي چېرې اووه صفحې دې جوړې کړه یا ته وایي چېرې نه صفحې دې جوړې کړه کوه چې مطلب مور پیج کلیک کړی بنده اما خبرې پکې دي بیا ګوره دومره صفحې څه کا برابر کا دومره صفحې باندې ښه دې که لکه زه ټایپ کوم لکه څومره ورته یم چېرې دومره صفحې ما ته جوړې کړه څه وایي انولټ انټیجر ډېر زیاته ټایپ کړه پکې ښه ورته یم چېرې دومره زما په کار نه صرف لس دانې جوړې کړه کلیک کړې باندې څنګه شو ما سره لس صفحې به دې جوړې کړي خاص ورته یم یاره څه مه کوه لکه څه وکړه صرف اټومیټیکلی خپله یوه صفحه دې جوړه کړه او کوه چې مطلب ون پیج یوه صفحه هم څه کولی شي ترې جوړولی شي ښه ورته اوس زموږ تاسو مطلب هایت په کار شو مطلب جګوالی دا خو چې ما سره پراخوالی و اوس ته وکړه جګوالی کې مطلب څه قسم په کار شو دوه صفحې دې جوړې کړه اوس ګوره لاندې به ورپسې راشي چېرته لاندې اوس ګوره ما سره لاندې شته که نه دا خو هغه خو چې تا سره ویت مطلب داسې پراخوالی و دا جګوالی دی ښه دا قسم ستا په کار نه شوی چې مطلب درې صفحې دې جوړې کړه مطلب څه کوه ورپسې لاندې راځه ورپسې لاندې صفحې څه کوي درته جوړوي ښه خو دا مطلب بې فایدې تاسو جوړوئ ښه بعض وخت دا مطلب کله په کارېږي کله تاسو مطلب غوښتل څه کې نوښته مطلب ځای په ځای کې فټ یې کې دې نه څه کوه تاسو کار اخلئ خاص وته چې اټومیټیکلی مطلب صحیح دی لیویټ او دا هم څه کوه ته مطلب اټومیټیکلی ته چینج کړه څه خبره پکې نشته ده او که ته وایي چې مطلب سکیل مې په کار نه کلیک کړې بنده کمولی هم شي او زیاتولی هم شي څه خبره پکې نشته سیده زیاتوه او کموه سیده اوس ګورې ټول څنګه شو ما سره په دې شکل باندې راغی صفحې مطلب څنګه شولې ډېرې زیاتې شولې ښه 200 څو ته مطلب ورسېدل ګوره 245 ته مطلب صفحې څنګه شولې کوچنۍ کړلې شولې خاص ما لکه څه قسم په کار دی چې 15 پیسې ما ډسپلی کوه دا ښه دی کلیک کړه نو ګوره ما سره څنګه شو خپل عادي حالت ته ریټرن کړلی شو ښه په دې کې لیوه کې تاسو ګورې دا موږ تاسو مخکې هم لوستلي وو ښه اډجسټ مطلب څومره ستا په کار شول نارمل تاسو مطلب سر پې سره انتخابوئ ورته ښه او کوه چې مطلب فټ ټو دومره صفحې ما ته څه مطلب جوړې کړه څومره باندې لکه ورته یم 200 پکې څه کړه زبرځای کړه لس صفحې ما ته فټ کړه په څو باندې په دوو باندې دا موږ تاسو په سیټ اپ کې څنګه کړی وو سټیپ بای سټیپ لوستلی وو ښه دې کې نور څه موضوعات نشته دا و زموږ تاسو سره سکیل ټو فټ ګروپ